فلما جاء د میدان وردګ ولایت د حج او اوقاف ریاست د قرآن کریم له حافظانو د حفظ تجوید حسن قرائت او د عربي لهجې په برخه کې آزموینه واخیستل شوه چې اویا تنو د قرآن کریم حافظانو پکې ګډون کړی و. د دغه ریاست مسؤلین وایي چې یاد سیالۍ د ولایت د مخکښو استادانو له لوري واخیستل شوې. د ارشاد حج او اوقاف وزارت داسې یو ترتیب په ټول افغانستان کې برابر کړی و چې تر څو پورې د موږ حافظان او نوي ځوانان وهڅول شي او په آینده کې ملي او نړیوالو سیالیو ته آماده شي. د دې په خاطر یې په ټول افغانستان کې په 14 ولایتونو کې په هر ولایت کې ولایتي مسابقې او سیالۍ هغه په کار باندې اچولې دي. د دغه سیالیو مخکښو ګډون کوونکو ته د دوی د لا هڅونې په موخه د یاد ولایت د مسؤلینو له لوري ډالۍ او ستاینلیکونه ورکړل شول. د قرآن کریم حافظان دا ډول سیالۍ ډېرې ګټورې بولي او وایي دا سیالۍ دوی هڅوي تر څو زیات کوښښ وکړي. نو الحمدلله موږ د حج اوقاف د ریاست څخه مننه کوو او الله جل وعلا شان د دې ته نور توفیق ورکړي چې موږ نور هم درسو ته تشویق کړي او موږ په دې ځای باندې فخر کوو. دا د حافظانو دپاره یوه موقع وه، دې نه انشاءالله سمه استفاده کوو او انشاءالله دوی ته تشویق کیږو چې یو حافظ د بل حافظ نه نور هم لوړ شي. حافظان دفاره او د نور مدرسو دفاره د تشویق ده. مثال که چیرې دغه سیالی دایما په لاره باندې واچول شي نو نور حافظان دغه واړه حافظان یا مثال دغه کوم چې په دې کې مثال پاتې شي دغه کومه خبر نه ده خو دا وروسته تشویقیږي. د میدان وردګ ولایت د حج او اوقاف ریاست مسؤلین وایي د دې سیالیو لومړی نمبر ګټونکی به د هیواد په کچه د قرآن کریم سیالیو کې ګډون کوي.